बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना قیاس صاحب تاسو د راتګ تاسو کورج راکولو نن ډېر زمونږ خوندورې ورځ وه چې زمونږ فیرویل پارټي پروګرام و د 6 بیچ د بیکن سټار سکول اینډ کالج دپاره. الحمدلله دا شپږم بیچ دی فارغه شو. دې سره زمونږ سلیم بلندي دي چې 2019 نه دا سفر شروع شوی دی تر د اوسه پورې روان دی. الحمدلله دا د بیکن سټار نه چې دی کثیر تعداد کې اوس مخکې تعلیم کې مصروف دي، څوک په ایم بی بی ایس کې دي، څوک په ایم ډي کې دي، څوک چې نرسنګ کوي، څوک مختلف قسمه فیلډز ته تللي دي د سی ایس ایس او پی ایم ایس د ټیسټونو لپاره او د هغه کوالیفای کولو لپاره. امید لري چې هغه موږ کوالیفای کړو او موږ چې په هغه پیشه کې هم چې د ملک او د علاقې خدمت وکړو. الحمدلله فیرویل پارټي وه نو په دې باندې زموږ حوصله بلنده شوه چې شپږم بیچ فارغه شو. سټوډنټس الحمدلله کافي خوشحاله دي. مخکې امید ساتو انشاءالله چې موږ په خپل بیکن سټار کالج کې داسې سټوډنټس چې پیدا کړو چې هغه د خپل ملک او علاقې خدمتونه وکړي او د خپل پیرنټس چې امیدونه هم پوره کړي انشاءالله. جی تاسو کوم خبره وکړله په دې کې چې زیات کردار زموږ د ټیچینګ سټاف دی چې هغه پر امید دی په دې حالت سره چې موږ کورس ختم کړو. او زموږ خپل کوشش دی چې د 1 اګست نه موږ کلاسې شروع کړو او هغه ته خپل کورس سر ته ورسو. کلاس ګنټه کلاس ته واخلو، هغه ته چې کوم څومره د کورس متعلق څومره خبرې اترې وي چې هغه ته سر ته ورسیږي انشاءالله. نو اوس په دې وخت کې زموږ سره په فرست ایئر کوم بیچ دی دا هم مضبوط بیچ دی. نو دې امید ساتو انشاءالله چې پر روان وخت کې به کثیر د سټوډنټس راشي چې پاکي پری انجینرینګ، پری میډیکل انشاءالله او آی سی ایس او نور مختلف قسمه فیلډز پاکي انشاءالله شروعات وکړو. نو دا کوم کسان چې راځي دا زموږ سره د خپل ټیچینګ سټاف هغه یو اعتماد دی او د هغو غمینه محبت دی او د هغو خلوص دی چې هغه سټوډنټ ته په هغه انداز باندې کار کوي چې سټوډنټس غواړي. او بل زیات اعتماد زموږ د بي سی آی باجوړ کوچینګ اکیډمي د وجې نه جوړ شوی دی چې 2016 نه تر اوسه پورې سفر روان دی. زموږ د اوس هم یو بیچ شروع شو، په 12 مئی باندې بل بیچ شروع شو د سیکنډ ایئر لپاره چې دی بیا انشاءالله د اختر نه بعد هم شروعات کیږي. تقریبا دا یو 20 پیجز په هغې کې هم فارغه شو. نو د هغې لپاره یو امید الحمدلله خلک لري چې د بي سی آی اوس تقریبا په ایچ ای سی په تور باندې 15-20 کسان اوس په دې کال کې د ایم بی بی ایس لپاره چې دی په ایچ ای سی په تور باندې د امډیکیټ په تور باندې دا سلیکشن وشو. نو دا هم پکې یو وجه کېدی شي. بنیاد دا چې موږ فیملی بیک ګراوند تاسو ته به معلوم وي چې موږ ټول بزنسمین دي، کاروباري خلک دي او هغه هم داسې کاروبار کوي چې خپله فایده هم وشي، د عوامو فایده هم وشي. زمونږ خدمت دا دی چې انشاءالله په ایجوکیشن په اعلان سره موږ خدمت وکړو. موږ ته 2 روپۍ میلاو شي، خو زیات دا دی چې کوم ینګ جنریشن دی په خپله باندې ما په یونیورسټۍ کې چې دی د یو مذهبي خلکو سره وخت تېر کړی، تبلیغي جماعت په نوم باندې چې کوم یادېږي په هغه کې زموږ تربیت شوی دی. زموږ زړه غواړي چې ینګ جنریشن ته موږ د خپل تبلیغ په بنیاد باندې داسې یو پیغام ورکړو چې هغه مخکې لاړ شي او په خپل علاقو کې او په خپل ټول دنیا کې دین خدمت هم وکړي او خپل دنیا مصرفه بهترین انداز کې انشاءالله. جی بنیاد دا دی چې یو کس دیندار هم وي او هغه چې د خپل ټیکنیکل ایجوکیشن هم چې مخکې بوځي او هغه چې یو پریکټیکل ورک په معاشره کې داسې وکړي چې خلکو ته هغه فایدې په نظر باندې راشي. موږ ته دا پیغام ورکوو چې په خپل بچو باندې د دنیوي تعلیم سره سره دیني تعلیم هم حاصل کړي چې کله دیني او دنیوي دواړه ته علوم وي انشاءالله. زموږ سټوډنټس په مخکې چې سفر جاري ساتي، محنت وکړي او پلاران دې نه امیده کېږي. په باجوړ کې الحمدلله په الله معیار باندې ادارې موجود دي چې د باجوړ نه بهر د وتو ضرورت نشته دی چې هغه زموږ تاسو مخې ته دي.